Go away. Go away ځه لاړ شه. Move away. Move away لرې شه. Get out of here. Get out of here له دې ځایه ووځه. دا ټولې هغه جملې دي چې موږ هغه وخت کاروو چې کله یو کس ځان لرې کوي او یا ورته وایي چې د دې ځایه لرې شه. بعضې پکې سمې جملې دي او بعضې پکې روډ لهجې ده، یعنی روډ بهیویر کې راځي. Stay away from me. Stay away from me له ما څخه لرې اوسه، یعنی زما نه لرې شه. Stay out of my sight. Stay out of my sight زما له سترګو لرې اوسه. Stay out of my sight زما له سترګو لرې اوسه. Take a hike. Take a hike ځه خپله لاره ونیسه. زیاتره وخت موږ وایو ځه په خپله لاره ځه. Take a hike ځه خپله لاره ونیسه. کله چې ستا په کار کې څوک کار لري ته ورته دا ویلی شي چې ځه خپله مخه دې وله یا خپله لاره نیسه. Leave me alone. Leave me alone ما یوازې پرېږده. دا هم یو قسم دغه ده چې ته ځان ته غواړې چې ایثار شي پاتې شي، یو څوک ځان نه لرې کوي نو ورته استعمالولی شي Leave me alone ما یوازې پرېږده. Step away. Step away شاته شه. زیاتره وخت چې ته غواړې یو څوک ستا په موضوع کې مداخله ونه کړي نو ته ورته ویلی شي Step away لرې اوسه، شاته شه، یو قدم شاته شه. خو بیا هم د دې بعضې جملو د استعمال نه مخکې باید موږ فکر او سوچ وکړو، ځکه چې دا بعضې نه زیاتره په روډ بهیویر کې راځي، ترخه لهجه چې ورته وي. Just go. Just go بس لاړ شه. موږ زیاتره وخت وایو که نه بس ځه. Just go بس لاړ شه. Leave right now. Leave right now همدا اوس لاړ شه، یا همدا اوس ځه. موږ وایو که نه Leave right now بس همدا اوس ځه. Clear off the way. Clear off the way لارې نه لرې شه. Clear off the way لارې نه لرې شه. یا زیاتره وخت ته مخې ته څوک ولاړې په یو کار کې خنډ ته ورته وي Clear off the way زما ته مخې نه ایسته شه. او last one Leave this place. Leave this place دا ځای پرېږده، له دې ځایه لاړ شه. Leave this place دا ځای پرېږده یا له دې ځایه لاړ شه. دا و د نن ورځې جملې.